لرنینګ اوبجیکټیو چې موږ تاسو دی په دې سیشن په ختم کې تاسو مثلا په ټرمینالوژي باندې وپیه چې ډیټا کوالیټي منیجمنت کې کوم ټرمینالوژي استفاده کی اولریډي تاسو سره آشنا یاست یا څه اضافه شان تاسو ته مخته راشي د وظیفه تاسو آشنا شئ پارت تکست اوس مثلا لکه موږ تاسو یې والیډیټي چې اوس مثلا موږ تاسو ډیټا کې چکو تربیه په دې باندې په خاصیت دی ولې چټ لري چې ځنه چټونه دي ځنه تهدیدونه دي په حساب باندې چې والیډیټي چټ کې یا ریلایبিলিټي یا پریسیژن د دې کارکټرستیک چې دی هغه هغه باندې افیکټنس لري بل چې دی identify possible threat to data quality in information system لکه تاسو دا مشخص چې information system کې مثلا data quality په کوم شکل باندې مشکلات لري او د یو بل لپاره چې موږ تاسو یو پلان جنریټ کړو نو په دې باندې د تاسو د لرنینګ اوبجیکټیوز دي په دې باندې مکمل خبرې کوم چې تاسو چې why it is important تاسو د مختلفو کلاشین چې تاسو ورته وایي مختلف دلیلونه چې ولې مهم دی والبته کې ما یو مشخص هغه کړی دی چې ایمنی promotes organizational learning and encourage adaptive management یعنی د importance ایمنی چې دی هغه مهم شی دی چې organizational learning کې او په دې کې adaptive management encourage کی اوس تاسو څه کوي چې adaptive management یعنی چې شی تاسو کله شي په دې باندې سره نو چوي what's adaptive management شمس ما تا سکرین ښکارېده اوس بیرته هغه شوله مخکې سکرین صحیح و اوس ښکاري که نه صحیح ده مشکل نه اوس صحیح دی اډاپټیو منیجمنټ باندې تاسو اډاپټیو منیجمنټ آشنایي لرئ د داسې یو لغت دی که نه یو اصطلاح ده لکه د اوس ما وویل چې مینی promote organizational learning and adaptive management تاسو اډاپټیو منیجمنټ سره آشنایي لرئ زه خپله ورته نوی دی الهام صاحب په دې باندې خبرې کوم اډاپټیو منیجمنټ هغه پروسیجر ته ویل کېږي اوس په مثلا مختلف اکشن کې اخیستل کېږي په ارګنایزیشن کې بیا موږ ګورو چې کوم یو ډېر افیکټیو دی څو موږ تاسو وکولی شو خپل سپیسیفیک اوبجیکټیوز چې دي هغه موږ تاسو ترلاسه کړو نو دا ټول په اډاپټیو منیجمنټ کې اډاپټیو منیجمنټ خپله یو غټ فیلډ دی چې په هغه باندې موږ تاسو کله چې په مختلفو وختو کې بیا ځان په ځان سیشن جوړ کړو چې اډاپټیو منیجمنټ ولې مهم دی او څنګه دی نو هدف دلته دا دی چې ایمني امپورټنس یو ارګنایزیشنل لرنینګ پروموټ کوي او بل اډاپټیو منیجمنټ تشویق کوي په دې حساب یعنې د هدف دلته دی چې چېرته موږ تاسو مثلا دلته ډیټا راوړو په ډیټا انالیسیس کوو هغه شي کوو نو یو شی چې ایمني د ارګنایزیشن څخه کومک هغه اډاپټیو منیجمنټ دی چې ارګنایزیشن کوم اقدامات سره چې کوم سیټډ اوبجیکټیو چې دی هغه مثلا دوی سیټ کړي دي یا په یو کال کې یا د دوه کالو لپاره هغه د لاسته راوړي یو ګولز یا اوبجیکټیوز څو اوبجیکټیوونه چې سره یوځای شي مثلا یو ګول ته جوړي یعنې اوبجیکټیو کوچنی قدم په حساب باندې موږ تاسو چې موږ تاسو خپل د تاسو ورکشاپ ورته وایي ټریننګ ورته وایي د دې کانټینټ چې دی په دې باندې بحث کوو یو what's data quality ده تاسو مخکې خبرې په دې باندې وکړئ بل د کرایټیریا فور data quality دي یعنې کرایټیریاګانو باندې تاسو data quality مخته ورسئ ده دارنګه constructing a data quality plan یو data quality plan تاسو څنګه کنسټرکټ کولی شو څنګه جوړولی شو او د data quality audit دا لکه تقریبا یو پلان ورته دی کوچنه سټیپونه دي چې موږ تاسو باید
هغه واخلو تاسو ډیټا کوالټي اډیټ سره آشنا شو. صحیح ده؟ ډیټا کوالټي عموما هغه کومې کرایټریاګانې چې تاسو مخکې مې اشاره وکړه، 15 کرایټریاګانې چې دي مثلا based off the evaluation چې دی موږ تاسو کله چې هغه موږ تاسو انالیسیس کوو، یعنې ډیټا والیډیټي ولیدي، مثلا ریلایبلیټي ولیدي، اوسي چې مثلا د ډیټا کوالټي ډیټا ده، یا کوم ایم آی اس سیستم چې دی، یعنې هغه کوم سافټویر چې موږ تاسو استفاده کوو یا د سیستمونه چې موږ تاسو ګټه اخلو، د هغو کومې کرایټریاګانې چې دي د هغو په واسطه باندې موږ تاسو ډیټا کوالټي افیکټ کیږي. که چېرته موږ تاسو ښه ایم آی اس سیستم ولرو، طبیعي خبر ده چې ډیټا کوالټي به مثلا ښه شکل باندې، یا که چېرته مثلا یو داسې ایم آی اس سیستم ولرو چې په هغه کې عموما مشکلات وي، ډیټا غلا کیږي، مثلا هکران یې هکولی شي، یا ډیټا منیپولیشن، مثلا څوک ډیټا هکوي، ډیټا منیپولیشن کې کار. ډیټا منیپولیشن په دې معنا باندې چې په هغه باندې ځکه دی خود سره لاسوهنه کو، نو بیا د ډیټا کوالټي مثلا سوال لاندې وي. نو په د دوه کرایټریاګانو باندې یعنې موږ تاسو خپل نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو بحث پرې وکړو. ډایمنشنز اف ډیټا کوالټي هماغه چې موږ تاسو مخکې دا وري وکړه: والیډیټي، ریلایبلیټي، timelines, precisions, integrity. چې په دې باندې موږ تاسو په هر یو باندې خبرې کوو چې والیډیټي په ډیټا کې څه معنا لري، بیا کوم داسې فاکتورونه دي چې والیډیټي زیانمنوي، یا ریلایبلیټي چې ته ویل کېږي مثلا ډیټا کې کوم فاکتورونه دي چې هغه زیانمنوي، همداسې ټایملاین، پریسیژن او انټیګریټي. definition of validity په عموم کې داسې دی چې دا د ډیټا خاصیت ته ویل کېږي چې یو ریسرچر دی یا مثلا تحقیق کوونکی دی یا ډیټا کلیکټر دی، هر څوک چې ورته وایي، چې دی هغه شی لاسته راوړي دي، کوم شی چې دی پلان کړی دی. یعنې مطلب دا دی چې دی مثلا یو شی پلان کړی وي چې یوه ډیټا مثلا جمعواري کوم، سپوز a disabled student باره کې د مختلف انفارمیشن غواړي ډیټا کلیکشن وکړو، نو تاسو اوس هغه ټولز چې ډیزاین کوو باید داسې شکل باندې ډیزاین شي چې هغه ریسرچر چې شی غواړي، شی پلان کړي دي، هغه باید موږ تاسو ټولز میجر کړو په حساب باندې. که چېرته موږ تاسو غلط ټولز جوړ کړو، تاسو خپله والیډیټي تاسو څنګه کړې ده، زیانمنه کړې ده. نو هدف مطلب دا شی دی په والیډیټي کې چې موږ تاسو کوم شی چې پلان کړي دي، یعنې په کوم شی چې موږ تاسو پلان کړي دي آیا هغه موږ تاسو لاسته راوړي دي که نه دي. هغه یو د ډیفینیشن اف والیډیټي دی په ډیټا کې، دا ټول ډېر زیات مهم دی. د مثال په ډول موږ تاسو په ایجوکیشن پروجیکټ کې درې پروګرامونه لرو، یو اګرا دی، عکاسي دی، مثلا کلاس ابزرویشن دی. که چېرته موږ تاسو اوس مثلا کارپل پانشمنټ لپاره یا لکه بالینګ په حساب باندې تاسو کلاس ابزرویشن فورم استفاده کړو، نو تاسو کوم شی چې پلان کړی دي چې موږ تاسو کارپل پانشمنټ میجرمنټ وکړو، نو هغه ټولز نشي کولی چې مثلا لکه کلاس ابزرویشن فورم نشي کولی چې کارپل پانشمنټ ریفلیکټ کړو په حساب باندې. نو دا موږ تاسو مثلا موږ تاسو کوم ټولز چې دی شی چې موږ تاسو انټینټ کړي دي په حساب باندې هغه لاسته نه راوړي. یعنې ساده مثال درته وایم، نو د دو کار د دو څه دی والیډیټي. اوس traits to validity سربیره پر دې باندې چې والیډیټي موږ تاسو یعنې کله شي په مختلفو څلور فاکتورونه دي چې موږ تاسو والیډیټي وګورو. په هغه کې یو فراډ دی. سپوز که چېرته تاسو د ډیټا والیډیشن ګورئ باید فراډ وګورئ. دو معنو باندې شاید یو نفر سره په عموم کې
انټرویو شوې ده که نه ده شوې. یعنې تاسو باید اول فراډ وګورئ په ډیټا والیډیټي کې. په دویم قدم کې سکرینینګ په دې معنا باندې چې آیا دغه نفر چې مثلا انتخاب شوی دی د ریسرچ په کرایټریا انتخاب شوی دی که نه دی انتخاب شوی. سپوز یعنې مطلب دا دی چې چېرته موږ تاسو 200 نفر غواړو د 3000 نفر نه سمپلینګ وکړو د مثال په ډول باید وګورو چې دا نفر په سمپلینګ کې انتخاب شوی دی که نه دی انتخاب شوی یا په کوم ډول سمپلینګ کې مثلا دا انتخاب شوی دی پروبابلیټي ده نن پروبابلیټي ده یعنې په دې حساب باندې. او دریم رای چې دی هغه ځینې سیټ رولز دي چې موږ تاسو هغه فالو کړي دي فالو اپ کړی دی که نه دی. مثال په ډول باندې اوس تاسو فرض کړئ په کلاس ابزرویشن فورم کې تاسو ته بیا مثال درکوم. موږ تاسو یو دا رول سیټ کړی دی چې کله د ادارې یا د فاکتور ټولګی شروع کي باید سوشل ورکر یا موږ تاسو چې ټاکلي دود چې دی په حساب باندې هغه باید هلته حضور ولري تر څو دی هغه ډیټا کلیکشن وکړو په حساب باندې. یعنې دی نشي کولی چې بدون د ادارې یا د فاکتور د سات نه دی هغه ډیټا کلیکټ کړي. نو دغه سیټ جوړ سیټ کړي چې چېرته مثلا د دغو نه یو نه وي ډیټا والیډیټي په خطر کې ده. بل مثلا لکه موږ تاسو کامپلیټنس یعنې فرض کړه چې فورم کې تاسو چې کوم ټولز ډیزاین کړی دی د هغو ټولې پوښتنې پوښتل شوي دي که نه دي پوښتل شوي یعنې د لومړي سر نه تر آخر سر پورې. دا تاسو څنګه پیدا کوئ؟ تاسو من حیث کله چې یو ډیټا کلیکټران چې تاسو سمپل سایز او شی وکړئ مثلا هغه مثلا تاسو ته ډیټا کلیکټ کوم من حیث دې چې تاسو مثلا ډیټا انالیست اوسئ تاسو غواړئ چې ډیټا انالیسس کوئ تاسو باید مثلا د 200 نه 5 نفر رانډوملی سلیکټ کوئ او د هغو نه بیا تاسو دغه پوښتنې وکړئ چې په هغو کې مثلا څنګه سلیکټ شوی دی څنګه ځینې شوي ټوله نه دي شوي شکل وي چې یوه باندې دغه مثلا استفاده دې شوې ده ټولې پوښتنې ته ځوابونه ویل دي که نه دي ویلي. نو دا موږ تاسو هغه د والیډیټي څلور شیان دي چې موږ تاسو کولی شو په هغې باندې د ډیټا والیډیټي هغې پر دې باندې ټیکسټ والیډیټي چې دي ډیفینیشنل ایشیګانې دي. سپوز موږ یوه پوښتنه لرو مثال هغه ګوینګی وي خلکو ته چې مثلا کله ډیټا کلیکټر چې ډیټا ټولوي مثلا په ستاسو فورم کې د یوې ګونګې پوښتنې سمبول شوي یعنې مثال ووایو چې healthy student صحیح اوس healthy student دلته موږ تاسو ته مشخص نه دی ډیفینیشنل ایشیو ده که موږ تاسو په خپل فورم کې داسې ولولو چې هغه شاګردان چې په 6 میاشتو کې نه دي مریضان شوي هغه موږ تاسو په healthy student ګرځي. نو دلته ډیفینیشنل ایشیوګانې چې دي هغه باید فورم کې مشخص وي چې موږ تاسو ډیټا والیډیټي په خطر کې نه شي. دویم شی چې والیډیټي کې ترې دی هغه پراکسي میژرمنټ دی. پراکسي میژرمنټ یو ډایرکټ میژرمنټ دی یو پراکسي اینډ ډایرکټ میژرمنټ ته ویل کېږي. یعنې موږ تاسو ځینې شاخصونه ډایرکټ میژرمنټ کوو او ځینې چې دي مثلا که هغه په ډایرکټ باندې میژر کېږي او تاسو ان ډایرکټ میژر کوئ پراکسي میژرمنټ کوئ هغه د ډیټا والیډیټي څنګه په خطر کې اچوي. سربیره پر دې باندې چې پراکسي میژرمنټ هم شته ده یعنې داسې نه چې هغه موږ تاسو نه استفاده کوو پراکسي میژرمنټ هم موږ تاسو کولی شو چې استفاده کړو په مشخصو وختو کې یعنې مطلب ډیټا جمعواري کوو. بل ټیکسټ چې دی هغه ډیټا سورسز دی. مثلا د ډیټا سورس ما مخکې تاسو ته وویل سپوز تاسو د کلاس ابزرویشن فورم په ځای باندې اکاسي استفاده کوئ در حالی کې چې کلاس ابزرویشن فورم مو تاسو چې هغه ټول کلاس پورې مربوط دی یعنې سورس مو تاسو چې دی کلاس دی ټول کلاس نه تاسو ابزرویشن کوئ اوورال student or interaction of the استاد او مثلا ولی عکاسی چې دی هغه د یو مشخص شاګرد لپاره استفاده کیږي. دلته ډیټا سورسز ډېر زیات مهم دي. تاسو باید د ډیټا سورس
وپېژنو. تاسو کله شئ چې مختلف مثالونه ورکړئ ځکه تاسو مختلف په وخت کې چې ډیټا کلیکټ کوئ تاسو خاموش شوي. نو دا ټیکسټ چې والیډیټي دي چې والیډیټي په خطر کې اچوي او هغه د والیډیټي تعریف شو. صحیح ده انشاءالله غږ مې درځي؟ هو شمس باورو صحیح así me paran que chepa para la show yo o pollo más de haber no me والیډیټي تاسو باید ډیټا کې ګایز د ډیټا انالیسس تاسو کېنه او چې پوښتنه یې ځان نه وکړي. یو دا پوښتنه ځان نه وکړي چې آیا دغه تاسو مثلا د پروګرام او د دغه اکټیویټي په مابین چې موږ تاسو میجرمنټ کړی دی ډیټا ورته چې موږ کوم ریلیشنشیپ شته که نه، یعنې حتمي باید ریلیشنشیپ واوسي ځکه چې که چېرته ریلیشنشیپ نه اوسي نو بیا موږ تاسو ډیټا څه کوو که نه چې جمع ولیکوئ. دا یو. بل د ډیټا ټرانسکریپشن پروسس دی. ډیټا ټرانسکریپشن پروسس دا بیا خپله پروسه ده. د مثال په ډول ډیټا ټرانسکریپشن یعنې ډیټا د یوه شکل نه بل شکل ته اړول. یعنې سپوز تاسو فرض کړئ یوه اډیو ډیټا ده تاسو هغه ټکسټ ته اړوئ او مثلا یا د پښتو نه انګلیسي ته تبدیلوئ. نو دغه ټرانسکریپشن پروسس چې دی په ډیټا کې شته که نه شته. که چېرته وي نو په کې پوتانشل ایرر مثلا هغه څومره دي. مثال په ډول یو ریسپونډنټ دی تاسو کوداري خبرې کو پښتو ته تبدیلوئ یا په پښتو خبرې کوداري ته تبدیلوئ. دلته تاسو څومره غلطي کوي په یعنې په ټرانسلیشن کې تاسو څومره غلطي کوي. یعنې دا شی باید په نظر کې ونیسي. که چېرته مثلا په کې ډېر زیات ایرور وي ډیټا والیډیټي په خطر کې ده. صحیح شو؟ دې شي ته باید موږ تاسو ډېر توجه اوسو. یا مثلا داسې قدمونه اخیستل شوي دي چې د ټرانسکریپشن ایرور لکه دا اوس چې موږ تاسو ته ویل کوم ټرانسکریپشن اوس مثلا ترجمه کې مثلا هغه لیمیټډ شوي دي که نه دي، یعنې باید حتمي لیمیټ شي. صحیح شو؟ لکه راندوم چک مثلا والیډیشن چک که والیډیشن چک مو تاسو ته ووایي چې څلور شیان تاسو مد نظر نیسي. نو دا درې سلایډ چې دا پوښتنې باید موږ تاسو وکړو. ټکسټ والیډیټي څه شی دی او خپله والیډیټي څه شی ده. دغه هر یوه د ډیټا کاراکټرسټیک ده تاسو خبرې پرې کوو. دوهم هغه چې دی ډیفینیشن اف ریلایبلیټي ده. ریلایبلیټي دا د ډیټا خاصیت ویل کي چې سره کار یې کانسسټنسي سوي. کانسسټنسي دا مطلب چې موږ تاسو باید لکه اوس مثلا یو شاخص دی فرض که پرفارمنس انډیکیټرز موږ لرو یا مثلا تاسو کلاس ابزرویشن لرو اکوپاسي لرو ایګرا لرو. موږ تاسو د ایګرا دپاره خپله د ایګرا فورم استفاده کوو. یعنې سیم ټول د سیم اکټیویټي دپاره به موږ چې په استفاده کوو. دې ته کانسسټنسي ویل کېږي. یعنې موږ تاسو د ډیټا خاصیت چې سر و کار یې د کانسسټنسي سوي ورته ریلایبلیټي ویل کېږي. یعنې موږ تاسو باید کانسسټنسي په ډیټا کې په نظر کې ونیسو. یا کانسسټنسي دته ویل کېږي چې مثال په ډول تاسو یوه سروې کنډکټ کړې ده په ټول افغانستان کې. تاسو باید په ټول افغانستان کې سیم ټولز په ټولو ولایتو په ټولو ولسوالیو کې وکاروئ. یعنې داسې نشي کېدلی چې په یوه ولایت کې یوه ډیټا یوه فورم کې ډیټا جمع ولیکئ په بل ولایت کې بل. که چېرته داسې وي نو تاسو ډیټا په څنګه کې مشکلات منځته راځي او هغه ریلایبلیټي نه وي، یعنې هغه کانسسټنټ ډیټا نه ده. په مثال په ډول فرض که تاسو د یوه ټیم مشران یې تاسو نمریټر لرئ او تاسو سافټ فورم مثلا نمریټران ته ولېږئ چې تاسو ډیټا جمع ولیکئ. هلته یې نمریټر مثلا په هغه کې دوه درې پوښتنې د ځانه اضافه کېږي. نو دغه ډیټا چې دی بیا د ډیټا کنسسټنسي خطر کې اچوي. نو دا شو ریلایبلیټي د ډیفینیشن شو.
او traits reliability one for example یو خلق دي لکه داسې چې تاسو ته وویل چې یو څوک جدي مثلا خپل سر باندې پوښتنې اضافه کوي یا فورم چینج وي یا مثلا هغسې انفارمیشن کلیکټ کوي چې هغه تاسو ریلیونټ نه وي دا یې هلته ځای کوي خصوصا کوالیټیټیو ډیټاګانو کې یا په فورمه کې چې هغه هلته مثلا اوپن اینډیډ وي یو کلوزډ کوېشن نه وي اوپن اینډیډ وي یعنې هر څوک خپله لیکل وکړی شي یو دا traits دی to reliability ټایم دی ټایم مثلا په یو مشخص وخت کې تاسو باید ډیټا کلیکشن وکړو په باید ریلایبلیټي په نظر کې ونیسئ چېرته مثلا په ډیټا د حمل د میاشتو په کار یا په ماته ثور کې ډیټا لري نو دا ډیټا ریلایبل ډیټا نه ده یعنې زموږ د ډیټا سره کانسسټنټ نه ده یعنې مرتبط نه ده په حساب بل چې دی پلیس دی سپوز زما ډیټا کار د کابل ولایت کې او دا ډیټا په کندهار کې ټولوي دا ډیټا چې د ریلایبلیټي نه لري یا مثلا زه د کابل په نهمه ناحیه کې مې ډیټا په کار ده په شپږمه کې کلیکشن کړی دا ډیټا څه شی ده ریلایبلیټي نه لري دا ټریټونه دي one trait چې دی هغه collection methodologies مثلا د ډیټا کلیکشن میتودولوژي باندې تاسو ښه پوهیږئ چې لکه سروې ده فوکس ګروپ دی انټرویو ده ډسکریوینګ دی مثلا مختلف میتودونه دي د ډیټا کلیکشن هر یو ځان ته استفاده ځای دي یعنې تاسو نشئ کولی چې انټرویو د سروې په ځای وکړئ سروې د انټرویو په ځای وکاروئ یا فوکس ګروپ دی بل هغه په ځای استفاده کړئ نو که چېرته مثلا تاسو یو د بل په ځای باندې دا میتودولوژۍ نه کار واخلئ ریلایبلیټي د ډیټا څنګه کې د خطر سره مخامخ کېږي بل کلیکشن انسټرومنټس دی دا هماغه ټولز ما چې تاسو ته وویل چې ټولز باید مشخص ټول د مشخص اکټیویټي دپاره کار باندې وړل شي ځینې وختونه پرسنل ایشوز مثلا ځینې وختونه یو ډیټا کلیکټر پرسنل ایشوګانې په نظر کې نیسي د مثال په ډول یو سوشل ورکر دی ډیټا کلیکشن کو د استاد نه مثلا کوم نتیجه ورسره کړی دی یا مثلا یو چا ورته وایي چې دا استاد ښه استاد نه دی ته یې کړلی شي چې مثلا د ډیټا کلیکشن مثلا پوینټونه چې په استاد کې دي هغه منفي وښایي یا مثلا په نورو فیلډو کې تاسو کولی یعنې پرسنل ایشو په نظر کې ونیول شي بل چې ته ریلایبلیټي په وخت کې په خطر کې وي چې کله موږ تاسو انالیسیس کوو په انالیسیس کې بیا تاسو منیپولیشن میتودولوژي په نظر کې نیسو لکه منیپولیشن ما درته مخکې مې یادولي وکړه چې خپل سر باندې په ډیټا کې ګوتې ویل سپوز تاسو دا لینک چې ما اچولی دی تاسو کولی شئ چې ډېر زیات معلومات پیدا کړئ ځینې مثلا رومانټیک ریلیشنشپ د چا څخه ښودل د مثال په ډول باندې تاسو ډیټا کلیکشن کوئ ځینې وختونه مثلا یعنې تنها دا اوس ایجوکیشن فیلډ نه دی کیدای شي په یو بل فیلډ کې وي او هغه کیدای شي تاسو ته مثلا ځان شروع په حساب باندې نو هغه ډیټا مثلا تاسو په خطر کې وي تاسو هغه په نظر کې ونیسئ مثلا یعنې مختلف مثالونه تاسو ورکولی شئ چې هغه د ډیټا څنګه کې په خطر کې اچوي او دا هغه ټریکونه دي چې ریلایبلیټي تاسو باید په نظر کې باید یعنې ونیسو چېرته په دغه شیانو کې غلطي ووسي تاسو ریلایبلیټي څنګه ده په خطر کې وي صحیح ده واضح دی انشاءالله لکه څنګه چې والیډیټي کې موږ تاسو پوښتنې درلودې ریلایبلیټي کې باید څه پوښتنې د ځانه وکړو آیا هغه سیم ټولز
تاسو فرض کړئ چې پاپولیشن مو تاسو معلومو پاپولیشن کې مثلا مثال په ډول کلنی عاید د نفوس جمع کوو نو تاسو باید یو ټول کمپریژن کوو مثلا 2015 ته 2020 پورې اول باید ځان نه د پوښتنه وکړو چې سیم ټول استفاده شوی دی که نه دی استفاده شوی یعنې 2015 ته 2020 پورې چې موږ تاسو دا کمپریژن کوو سیم ټول استفاده شوی دی لپاره کوم مثلا جدا جدا که چېرته سیم ټول استفاده شوی خو بیخي صحیح دی او که نه وي جدا جدا په فورم کې تغییرات خو دي بیا ډیټا لایبلیټي نه لري صحیح شو یا مثلا لکه وخت هم یادواري وکړه سایټ موږ تاسو ډیټا جمعواري کوو مزار شریف کې یو فورم کې جمعواري شوی دی کندهار کې بل لوګر غزني وردګ کې بل نو دا موږ تاسو لایبلیټي په خطر کې اچوي یا مثلا کومه پروسې ډیټا کلیکشن چې دی مثلا سپوز تاسو انټرویو کړی ده ډیټا په انټرویو جمعواري شوی ده نه سروې شوی ده یو فوکس ګروپ باندې جمعواري شوی ده همدا ډېر زیات مهمه ده سیم ډیټا کلیکشن پروسس باید کال په کال باندې سایټ باید موږ څنګه کوو باید دا شی باید وي all the presidential data باید مثلا significant errorونه چې دي او د بایس یعنې بایس یو اړخیز قضاوت ته ویل کېږي چې موږ تاسو په ډیټا کې اکثریت وخت کوو یو اړخیز قضاوت مثال په ډول تاسو یوه ډیټا کلیکشن کوئ مثلا صحیح یو چاکوس ده او هغه سړی ډېر غریب دی مثلا تاسو هغه ته لیکئ چې د ده اقتصاد ډېر ښه دی تاسو ډیټا کې بایس په یو اړخیز قضاوت بدون د ده نه چې تاسو ایویډنس ولرئ ثبوت تاسو نه لرئ چې اوس مثلا دا سړی یا غریب دی یا خان دی که نه نو تاسو هغه ډیټا کلیکشن وکړئ تاسو بایس وکړئ په دې ډیټا کې ډیټا باید د کېدو شیانو نه خالي واوسي نو د دې لپاره چې موږ تاسو بایس کوو باید انسټرکشن موجود انسټرکشن فورم کې ډېر زیات مهم دی خصوصا ځینې شاخصونه یا ځینې لغتونه چې هغه موږ تاسو ډېر کنفیوز وي باید د هغو لپاره حتمي په حاشیه کې باید تاسو یو انسټرکشن ولولئ صحیح ده چې دا مطلب څه نو که چېرته دغه شیان کې په نظر کې نیول شي باید دغه په نظر کې ونیول شي چې څو د ډیټا لایبلیټي تاسو کنسیډر کړي دي حسابات دریم خاصیت چې دی definition of timelines دی timelines د ډیټا یوه خاصیت ویل کېږي چې سروکار یې ټول د وخت څخه دی په دې ځای کې مثلا ډیټا څه وخت کلیکټ کېږي یعنې کلیکشن یې څه وخت کېږي بیا کلیشن یو کلیکشن دی یو کلیشن او reporting to the relevance of the data to decision making process لپاره نو دغه وخت د ټایملاین تعریف دی کلیکشن او کلیشن دواړه فرق کوي څه کولی شي چې کلیشن څه شي ته ویل کېږي کلیشن زه وایم شمس صاحب د کلیکشن ټولول د معلوماتو راټولونې ته وایي او کلیکشن مقایسه کول لکه څنګه مقایسه کول د معلوماتو یو له بل سره مقایسه یعنی د دوی ترمنځ ارتباط او معلومات یو له بل سره مقایسه کول یعنی کټګوري او مقایسه کول سره بیلول صحیح شو بیخي لکه یو ډیټا کلیکشن دی ډیټا کلیکشن خو موږ تاسو عموما چې په اول وار ډیټا موږ تاسو جمعواري کوو یعنې ډیټا کلیکشن کوو وروسته د هغه نه موږ تاسو باید کلیشن وکړو کلیشن من هدف دا شی دی د مثال په ډول تاسو فرض کوئ یو ټریننګ دی په ټریننګ کې جنډر دی یعنې موږ تاسو جنډر په نظر کې نیسو میل فیمیل هغو هلته چې کړی دی اشتراک کړی دی
نو موږ تاسو دغه د کوچ څومره میل دي او څومره فیمیل دي دا یو ساده کلیشن دی. ول تاسو کله چې کلیشن په دې مطلب تاسو سره کوي چې آیا هغه کومه ډیټا چې موږ تاسو کلیک کړې ده د سیم شاخص د لاندې پرته ده که نه ده. یعنې په دې معنا باندې چې که تاسو یوه ډیټا مانولي انټري کوئ، سپوز تاسو د جنډر په ځای چې هلته میل فیمیل ولیکل شي هلته تاسو ایج لیکلی مثلا یوه غلطي درنه شوې ده نو دا د ډیټا کلیکشن تاسو صحیح نه دی کړی. یعنې مطلب دا چې سیم انډیکیټر د لاندې باید سیمه ډیټا پرته وي. اوس لکه ډیجیټل ډیټا کلیکشن تاسو لرو هغه بیا خپله کومه ډیټا چې موږ تاسو جمعوري کوو اتومات یې په اکسل کله چې ډیټا اکسټراکټ کوئ تاسو سیم ډیټا د سیم انډیکیټر د لاندې پرته وي. یعنې ایج د ایج د لاندې او جنډر خپله بیا کلیشن دی. یعنې په ډیجیټل لکه یا اس کیو ال سافټویر که ډیټابیسونه په هغه کې جوړ شوي دي یا جاوا سکرپټ کې مطلب هغه دی چې خپله کلیشن اتوماتیک به صحیح شو. هغه چېرته مانولي موږ تاسو باید ډېر فکر وکړو چې ډیټا د سیم انډیکیټر لاندې موږ تاسو انټري کړو لکه په اکسس کې وي او که په اکسل کې وي. دا یک ټایملاین ډیفینیشن شو او بل دا باید ووایي چې د ډیټا ریلیونس ده او والیو لري په حساب باندې چې ریپورټ شي که نه. Threats to timelines چې دي collection frequencies د مثال په ډول لکه اوس موږ تاسو monthly reporting system لرو ډیټا مثلا اپریل کې کلیکټ شوې ده باید په اپریل کې موږ تاسو هغه ریپورټ کړو. یعنې موږ تاسو نه شي کړی چې د اپریل ډیټا په I guess چې په بله میاشت کې ریپورټ کړو یعنې امکان نه لري. صحیح ده. یعنې collection frequencies ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو. بل د ریپورټینګ فریکونسي دی. یعنې زه نشم کړی چې اوس مثلا د مارچ د میاشتې ډیټا په اپریل کې ریپورټ کړم. یعنې ریپورټینګ هم باید په خپل وخت چې څنګه یې اګري شوی دی. که چېرته مثلا کوارټرلي کوارټر باندې باید موږ تاسو مشخص ما کوارټر ډیټا هم په هغه کې ډیټا کلیکشن وشي او هم هغه ډیټا په موږ کوارټر کې ریپورټ شي یا که په ویکلی باندې وي چې څنګه تاسو اګریمنټ لرئ د خپل ارګنایزیشن سره. ټایملاینز کې هم ځینې پوښتنې د ځانه پوښتنې آیا ډیټا وخت چې موږ تاسو مشخص کړی دی ډیسیژن میکینګ دپاره لیږل شوې ده منیجمنټ ته که نه ده لیږل شوې او بل دغه کومه ډیټا چې موږ تاسو جمعوري کړې ده د منیجمنټ ضرورت ده. یعنې دا منیجمنټ د ډیسیژن لپاره په دا بخوره ده که نه ده یا دا ډیټا مثلا کله چې کلیکشن شوی دی هر څومره زر دا ریپورټ شوې ده که نه ده ریپورټ شوې باید چې هم زر زره ریپورټ شوي وي ځکه چې دا ټایملاین خاصیت دی ټوله کار خبر دا ده. هم باید د منیجمنټ as per need وي او همدارنګه باید د ډیسیژن لپاره څنګه وي اویلیبل وي چې په مشخص وخت کې څه منیجمنټ تصمیم ونیسي. سوال کومه پوښتنه ورور؟ بله پوښتنه خو نشته ورور. خیر مخ ته ځم. بله خبر چې دا ډیفینیشن اف پرسیژن دی. پرسیژن دوه شیان دي یو اکیریسي ده بل پرسیژن ده. اکیریسي کې میجر وایس وایس مو تاسو ته وویل چې یو اړخیز قضاوت ویل کېږي په دا اصطلاح کې هغه beliefs that we have about people. باعث وخت
ایویډنس موږ تاسو نه لیدو ورخیز قضاوت کوم بل چې دی پریسیژن دی پریسیژن عموما موږ تاسو ایرور میجرمنت کو په حساب باندې ګرامري غلطي وي یا کوم مثلا مارجینال ایرور وي پکې موږ تاسو د پریسیژن نظر کې نیسو پریسیژن ایرور نه بحث کو اکیریسی د بایس لوړ د ټکای لوړ پاین کې شته په دې کې موږ تاسو باید عموما لکه اوس د مثال په ډول ریسرچران وایي چې 15% ډیټا موږ صحیح کلیکټ کوو 10% مثلا غلطي په نظر کې نیسي دا چې کله سمپل سایز ټاکي دا مارجن ایرور چې دی ډیټا کې ټوله ډیټا غلطه ده مثلا مارجن ایرور یې د 15% نه پورته دی ډیټا کلیک شوې ده مثلا یو ډیټا کې موږ تاسو غلطۍ پیدا کړي چې هغه موږ تاسو میجرمنټ وکړئ چې 15% نه پورته ده چې تر 15% 2% کېدای شي هغه ډیټا موږ تاسو ډیلیټ هم ځکه چې موږ تاسو هلته مارجنال ایرور په نظر کې نیولی ده هغه باید وګورو چې څومره دی چېرته ډېر زیات وي ډیټا اکسپټډ ده که نه ده صحیح شو نو دا پریسیژن ډیفینیشن دی او ټریټس to precision چې دی هغه څو شیان دي یو سورس دی سورس ایرور لکه مو ډیټا باید تاسو د کلي د مشرانو نه جمع کړئ سپوز تاسو ډیټا د یو مشخص نفر سره جمعوي یا مثلا تاسو سورس دی شاګردان تاسو لاړئ مثلا شاګرد د مکتب شاګرد دی تاسو د عامو هلکانو مثلا ډیټا جمعوي یعنې په سورس کې کله چې غلطي وشي پریسیژن کې کې غلطي کېږي یا لکه بایس لکه ما چې تاسو ته مخکې وویل چې بایس مثلا تاسو خپل سر کار ترخیص قضاوت مثال په ډول یو نفری چې د معاید 50,000 روپۍ دی چې نه د ده عاید روپۍ 10,000 روپۍ یا مثلا کم دی کوي چې ډېر زره نو دغه شی په ډیټا کې ډېر زیات مشکلات پیدا کوي یا انسټرمینیشن ایرور چې دی مثلا که په ټولز کې مثلا غلطیانې وي ټولز په صحیح شکل باندې نه وي ډیزاین شوی شی چې موږ تاسو ضرورت دی هغه نه ریفلکټ کېږي دا ایرور هم په پریسیژن باندې تاثیر لري ترانسکریپشن ایرور مخکې مو بحث پرې وکړی چې هغه ترانسکریپشن کله چې په ډیټا د بل شکل باندې تبدیلوي دا ترانسکریپشن ایرور مثلا یو اډیو ده هغه تاسو ټکسټ ته تبدیلوئ تاسو غلطي کوئ دا شی باید نظر کې ونیول شي دا هغه ټریټونه دي چې پریسیژن ته تاوان رسوي لکه دلته هم تاسو باید څه پوښتنې ځان وکړئ چې مارجن ایرور د موږ د اکسپیکټیشن نه کم دی که نه دی مثلا پروګرام ته اکسپټډ دی که نه دی که کومې شیګانې چې په پریسیژن په حساب شوي دي هغه ریپورټ شوي دي که نه دي مخکې لکه خپلې پوښتنې کله چې تاسو ځان څه وکړئ د پریسیژن په حساب باندې دې ته ورته پوښتنې یوه ښه ډیټا باید والډ وي ریلایبل وي ان پریسایز تاسو ته به اکثریت وخت ځینې وختونه پیټرن ټیسټ کې دغسې مثالونه راځي لکه مثلا د اول شکل دغه ډیټا چې ده شا ځوابه کې اکثریت راځي یو یې چې دا تشریح کوي دا رقم د چارج تاسو ته راځي دا ډیټا څه رقم مثلا اولنۍ ډیټا اول چې تاسو ته ښکاري د اګر دا نه اکیوریټ ده یعنې صحیح نه ده والیډیټي هم نه لري ریلایبلیټي هم نه لري او پریسیژن په دې کې نشته صحیح شو نو کار وخت تاسو داسې شکل باندې ډیټا راشي که د اول تاسو کله شي چې دا خصوصیتونه ورته پکې اضافه کوئ او تشریح کوئ او خپله نمبر یې واخلئ په حساب باندې او دویم پوښتنه چې دی تقریبا نږدې دي دا ډیټا اکیوریټ نه ده یعنې په منیجمنټ کې یوه ډیټا ساینس کې یوه ډیټا په دې شکل باندې ښودل کېږي چې هغه والیډیټي ونه لري او ریلایبلیټي پریسیژن لري دا ډیټا او دریم هغه چې دی هم اکیوریټ ده
یعنې ولیډیټي دي ریلایبل ده او پریسایز دی. نو تاسو ویلی شئ ګوډ ډیټاز are it reliable and precise. یعنې دا درې خاصیتونه باید په سمون تاسو څنګه کړي. تاسو ډیټا باید ولیږي. fresh دا ګوډ ډیټا ورته ویل کېږي. شمس صاحب بخښنه غواړم دا موږ شمس صاحب څنګه معلومولی شو چې د اول شکل ډیټا چې دا اکیوریټ نه دی او دا حیثیت نه لري معلومولی شو؟ مخلص صاحب ښه ډېر ښه. هغسې شکل که تاسو ته راغی لکه د اول شکل چې درته راغی خو په منیجمنټ کې د ډیټا په ساینس کې یوه ډیټا که چېرته مثلا دغه پورته خاصیتونه ونه لري لکه ځکه موږ ټایټل کې ووایي صحیح ده چې یوه ډیټا باید والید وي ریلایبل وي پریسایز وي. بیا تاسو کولای شئ چې دغه درې خاصیتونه ورته ووایي چې دا ډیټا نه ولیډیټي دي نه ریلایبلټي دي نه پریسیژن دي. صرف تاسو خپل همغه شی چې دوی غواړي دا معلوم کړه چې تاسو ډیټا ساینس کې مثلا تاسو دې کې تاسو څومره پی ایچ په ډیټا اوس مثلا کوم شکل ده ښه که داسې یو دا تیپه پراګندا وه صحیح ده داسې یو صرف دا یو ټریک دی نور تاسو صرف دغه شی ورته ذکر کولی شئ چې دا شی نه لري. چې پیدا کوئ هغه خو هغه دی تاسو په دې باندې مکمل بحث وکړو صحیح ده چې ولیډیټي څنګه پیدا کړو ریلایبلټي او پریسیژن څنګه پیدا کړو. بیا که هغه ستا شي تاسو وکړه تاسو کولی شئ چې مثلا لږ لږ ورته ورکړئ او که چېرته دوام شکل ته غلی تاسو کولی شئ چې مثلا ورته ووایئ چې مثلا ولیډیټي نه لري دا نور شیان کې مد نظر نیول شوي دي صحیح ده. دلته ټایم لاین او انټیګریټي نه دي یاد شوي ځکه چې ټایم لاین خو معلومي نه ځکه ټایم لاین چې دی هغه تاسو ته معلوم دی صحیح ده چې په مشخص وخت کې تاسو او انټیګریټي چې دی هغه ټول سرکاري دی باور سره ټراکفورنس چې دا اوس د ډیټا هیومن مثلا کړی ده که ماشین مثلا چې کړی ده څه رقم صرف تاسو د شکلونه ورته څنګه کولی شئ. زه دلته سیاسي ته تلم ما ته په یو وخت کې همداسې سوال راغلی دا ډیټا مثلا څه رقم داسې یو شکل بیا ما خپل څه ورته وایي چې څه شی امضا وه هغه مې ورته تشریح کړي صحیح ډول مشخص داسې د شکلونه چې تاسو ته واضح شو که څنګه شو لسه سمه ده سمه ده څنګه دی صادق صاحب خسته کوونکی به نه وي داسې نه ویم چې مثلا زه تاسو ته لیکچر درکړم زه غواړم تاسو نه واورم پوه شو صحیح دی خسته کېدی بیا ګوته پورته کوئ د سټاپ کول صحیح ده کله خسته شي به تاسو ووایئ نه سمه ده شمس صاحب ښه روان یې ځه مخته لاړ شه خیر است. بل ډیفینیشن چې دی هغه ډیفینیشن اف انټیګریټي دی. انټیګریټي ما تاسو ته وویل چې سرکاري د باور سره وي چې د ډیټا ماشین پوسته انټري شوې ده که مثلا هیومن انټري کړې ده یا په ساده مثال ویلی شو آیا دغه ډیټا مثلا که د ماشین او د هر څه نه وباسو ډیټا انټري افسر انټري کړې ده که بل نفر مثلا ایمیني انټري کړې ده یا مثلا پروګرام کې بل چا یعنې موږ تاسو باید دا پیدا کړو سرکاري د ټراکفورنس څه دی یعنې ځکه موږ تاسو دلته په دې باندې بحث کوو چې په ایمیني ډیپارټمنټ کې یا عموما په هر ارګنایزیشن کې موږ تاسو یو رولز اند ریسپانسیبلیټیز چارټ لرو مشخصه وظیفه د هر نفر مشخصه شوې ده پر د هر نفر لپاره چې وظیفه تعریف شوې ده هغه موږ تاسو د قابل اعتماد کس دی یعنې که چېرته اوس مثلا دا وظیفه د ډیټا انټري افسر وي او دا ایمیني افسر انټري کوي دا ډیټا موږ ته د اعتبار وړ نه ده ځکه چې د موږ تاسو په رولز کې ډیټا انټري افسر هغه باید ډیټا انټري نو ځکه موږ ته هماغه مسؤل شخص دی نو دا ډېر مهم دی چې انټیګریټي موږ تاسو د ډیټا باید په نظر کې څنګه شي ونیول شي. Facts to integrity چې دي څو شیان دي یعنې یو ټمپټیشن دی ټمپټیشن باید ویل کېږي په منیجمنټ کې
سپوز یو ډیټا کلیکټر جګي او هغه خپل سر باندې چې زړه غواړي هغه کوم صحیح شو په ډیټا کې ټمپټیشن یعنې د خپل ځان هغه کیا دی ډیټا غلطه جمعواري کیږي یا مثلا ډیټا په خپل سر باندې کوډ اف ایتکس په نظر کې نیسي ډیټا کوم قوانین چې موږ تاسو سیټ کړي دي لکه فرض کړئ کلاس ابزرویشن فورم دی موږ ورته چې د پښتو د اداري په کلاس وخت کې مضمون کې باید ډک شي دا د ریاضي په وخت کې همدای ټمپټیشن وکړو ډیټا کې او بله خبر چې د ټریټ انټیګریټي چې دی هغه ټکنالوژي ده ټکنالوژي ګورئ موږ تاسو اوس د 2000 کال SQL واخلو هغه کې MI سیستم جوړ کړو نو طبیعي خبر ده چې هغه په ناکامي یعنې ټکنالوژي د موږ تاسو د ډیټا انټیګریټي یعنې یو تهدید دی په حساب باندې یعنې ټکنالوژي باید موږ تاسو آف ډیټ ټکنالوژي باید استفاده کړو خپل ټایم دی په مناسب وخت کې باید موږ تاسو هغه ډیټا مثلا ریکورډ کړو او یا انټري کړو تاسو نشئ کله چې مثلا د یوې میاشتې ډیټا په بله میاشت کې ریکورډ کړو انټري کړو مثلا نو دغه درې خاصیتونه دي په اول قدم کې چې انټیګریټي زیانمنوي دوم هغه چې دی هغه په انټیګریټي کې کوم فاکتورونه دي یو کرپشن مطلب یې چې هیڅوک فساد کوم په حساب باندې فساد دو ته ویل کېږي چې اوس مثال درته وایم چې ما یوه سروې اخیستې ده د مثال په ډول په بغلان مرکزي کې ته په کور کې ناست یې د چا څه د لیر جوړه کړه مثلا په ارګنایزیشن کې څه ته چې دا ډیټا زه کابل کې جمعواري کوم د پیسې چې ما ته مثلا راغلې ده دومره تا ته درکوم دا خپله کرپشن شو صحیح شو نو کرپشن چې کله کې د ډیټا انټیګریټي زیانمنه کیږي په حساب باندې پرسنل منیپولیشنز دی لکه وخت هم ورته یو څوک یو سوال دی یس ته یې نه کوې یا مثلا نو دی یس کوې مثلا په هغه کې خپل ایکسپلینیشن لیکي یو نفر دی یا یې 15,000 دی ته یې 1500 کوي یا 15,000 دی 50,000 کوي ټول پرسنل منیپولیشن دی د ټکنالوژي ښې لرزې لکه مخکې چې ما ته یادواري وکړه یعنې موږ تاسو باید اپډیټ ټکنالوژي څنګه کړو استفاده کړو lack of audit verification دی تاسو به د audit نوم اورېدلی وي audit عموما سرکار د مالیات څخه دی یعنې د مالي سرکار دی د مالي څخه په دې معنا چې تاسو هر اکټیویټي کوئ یعنې هغه پیسې موږ تاسو مصرفوو صحیح ریسورسز مصرفوو نو audit سرکار ټول څه دی د موږ اکټیویټي د مالیاتو څخه دی د مالي برخې څخه دی چې آیا دغه کوم اکټیویټي چې تاسو سرته رسولې ده دا پیسې چې تاسو مصرف کړي دي یا د دې ارزښت لري که نه لري نو کله چې lack of audit verification او والیډیشن مثلا موږ تاسو ونه بیا هم انټیګریټي خطر کې وي یعنې تر ټولو مهمه دا ده چې والیډیشن وي او اډیټ وي بیا موږ تاسو لکه اوس دلته زه په جنرال راګیم مختلف ارګنایزیشنونه مختلفې اکټیویټیانې لري نو بیا موږ تاسو دا 15 خاصیتونه چې دي د ډیټا په کې کله چې مثلا من حیث یو ډیټا انالیست یا من حیث یو داسې یو شخص چې تاسو ډیټا ریپورټ کوئ باید دا شیان تاسو ټول په نظر کې ونیسئ صحیح ده وروره any doubt any question any suggestion any concern ټول چې درته وایم انګلیسي مې خلاصه شوه پوه شو شمس او سمه Okay. Was it to the data quality plan ته د 12 پورې وی چې څومره وشو صحیح شو څه دقیقې وخت موجود د data quality plan په دې کې operational plan for managing data quality indicator information sheets includes data quality risk analysis
includes an audit trail reference, for example. په دې باندې بحث کوي په یو ډیټا کوالټي پلان کې باید دغه شیان تاسو شي کوو ولرو په څلور شیان اوس په دې باندې بحث کوو. دا فریم ورک دی. فریم ورک فور ډیټا کوالټي اسسمنټ دی. یعنی که تاسو ته یو څوک سوال راوړي چې تاسو د ډیټا کوالټي اسسمنټ فریم ورک ډیزاین کړئ، تاسو کله شي چې دغه شکل باندې ورته ډیزاین کړئ. ګورئ په اول کالم کې ډیټا مانجمنت سیستم دی، یو ډیټا کوالټي سیستم دی، یو ډیټا مانجمنت سیستم دی. ډیټا مانجمنت سیستم کې عموما د ډیټا مانجمنت پروسه باندې تاسو خبرې کوم یا پروسیجر باندې. مثال اول په ډیټا مانجمنت سیستم چې د سورس دی، یعنی موږ تاسو سورس چی شی دی، هغه سورس باید مشخص وي. لکه اوس ما تاسو ته مثالونه درکړل، یا پروژه سی پی یو پروژه ده مثلا تاسو تطبیقوي، نقد پیسې وشي خلق ته، یعنی هدف دا دی چې تاسو غریب خلق بنویسئ. یعنی تاسو سورس اف انفارمیشن د کمیونټي خلق دي، کمیونټي کې پور طبقه ده په حساب دا تاسو مثلا سورس دی. دا ډېر زیات مهم دی، باید نظر کړئ. یا مثلا شاګردان لکه داسې مدته چې کلاس ابزرویشن دی، لکه کلاس ابزرویشن اوورال د کلاس لپاره عکاسی مثلا مشخص یو شاګرد سوي یا یکا، نو سورس ډېر مهم دی. دویم هغه چې دی کلکشن، تاسو ډیټا کلکټ کوئ په کوم میتود باندې مخ ته ځئ، هغه انټرویو ده، فوکس ګروپ دی، او سروې ده، مثلا ډیسکریو دی، چی شی دی مثلا. ډېر زیات مهم دی. همداسې کلیشن لکه ما تاسو ته ډاډ ورکوي که کلیشن اوس لکه ډیجیټل ډیټا کلیکشن کې کوبو کې هغه خپله اتومات سیم انډیکیټر سیم ډیټا اچوي، مثلا یو ډیټا بل ته نه ځي، مثلا که چېرته مانوالي کلیشن باید په نظر کې ونیسي. همداسې انالیسیس، ریپورټینګ او یوزیج دا د ډیټا مانجمنټ سیستم دی. تاسو چې پوښتنه وکړئ ډیټا مانجمنټ سیستم څه شی دی، تاسو دغه سټیپونه ورته تشریح کولی شئ چې سورس، کلیکشن، کلیشن، انالیسیس، ریپورټینګ، یوزیج. او رابش روز دې ته ډیټا کوالټي سیستم ته په بله کې چې دی کالم کې ډیټا کوالټي سیستم دی. په ډیټا کوالټي پروسیسز کې پروسیجر هغه پنځه مثلا والیډیټي ده، ریلایبلیټي ده، انټیګریټي، پریسیژن، ټایمر. دغه باندې تاسو ټول مکمل خبرې وکړئ چې دغه شیان تاسو په ډیټا کوالټي سیستم کې څنګه شامل دي. او بل اډیټیبل سیستم دی. په اډیټیبل سیستم کې پیپر ټرایل that allow verification of the entire data management system موږ تاسو باید وګورو. او ډیټا پریډیوس ما تاسو ته وویل چې د اډیټ سیستم کې عموما سره کار چې دی چیز سره د مالیات سره موږ تاسو باید خپل ډیټا مانجمنټ سیستم منظم وي، لکه یو ښه مالي سیستم ولرو، دا شی باید کې مشخص وي. او اډیټ ټول شی دغه شی ریفلیکټ کوي، لکه تاسو ډیټا مانجمنټ سیستم سره کار کوي. ځکه په دغه ځای کې چې ډیټا مانجمنټ سیستم دی مشخص کړی دی، دلته ریسورسز استفاده کیږي. که چېرته مثلا موږ تاسو کلیکشن کوو، دا مطلب چې تاسو په ترانسپورټیشن استفاده کوئ، ډیلی ویج به کوئ مثلا، یا به مثلا تاسو ته معاش درکول کیږي، یا که مثلا کلیکشن کوئ تاسو ته چیکي معاش به درکول کیږي، یعنې په وخت د انټري په وخت کې. یا که چېرته تاسو غواړئ انالیسز وکړئ، لکه په ډېری هېوادو کې انالیستان، ډیټا انالیستان چې دي ډېر زیات معاش اخلي. په دغه خاطر باندې چې ډیټا انالیسز سکیلز ډېر کم خلک لري، په دغه حساب ډیټا انالیسز مختلف سافټویرونه استفاده کوي. هغه سافټویر خپل زده کړې وړي، لکه پاور بي آی دی مثلا، مثال په ډول SPSS دی، سټیټا ده، یا مثلا لکه CIC کې ګوګل ډیټا سټوډیو چې خپله ډېر غټ فیلډ دی، د مشخصو شیانو استفاده کوي. نو په دغه خاطر باندې چې ریسورس استفاده کوي، نو د اډیټیبل سیستم باید موږ تاسو ولرو. داسې ریپورټینګ او یوزیج په وخت کې او
risk verification دا مطلب چې تاسو باید risk verify کړئ چې آیا مثلا سورس په وخت کې تاسو risk چی شي تاسو کله شي نو مشخص سورس نه ډیټا کلیکټ کوي چې نشي کولای دا یو مثلا یو کلیکشن کې کوم ستونزې دي یا د کلیکشن په وخت کې کوم ریسکونه موجود دي یا د انالیسیس په وخت کې مثلا په انالیسیس کې کېدای شي تاسو ولیکئ چې سپوز یو نفر د سپیسیس سکیلز نه لري یا اډوانس اکسل نه ده زده مثلا یا مختلف فارموله نشي اپلای کولی risk verification دغه اوورال سیستم چې دی دا فریم ورک دی for data quality assessment یعنی دا فریم ورک ډېر زیات مهم دی ټول شی مو تاسو په دا فریم ورک کې ګورئ اوس څه چې شته اول ډیټا منیجمنټ سیستم ته څو په دې کې ډیټا کوالټي ایشو اټ سورس دلته مو تاسو چې یو ډیټا منیجمنټ سیستم کې اول سورس په ډیټا کوالټي ایشو په سورس کې څه شی دي مثلا دلته potential risk of poor data quality په وخت کې انکریز کیږي چې کله موږ تاسو د وهمي ډیټا نه استفاده کوو صحیح شو یو په دغه وخت کې سورس یعنی موږ درته وایو چې اولي ډیټا خو موږ تاسو جمعواري کوو یعنی سورس باید وپېژنو عموما په سیکنډري یا ټرشري ډیټا کې سورس نه چې موږ تاسو استفاده کوو بیا دغه ریسک ډېر زیات وي صحیح شو د مثال په ډول موږ تاسو په موږ ډیټا کې دوه خاصیته ګورو والیډیټي ګورو تاسو ډیټا مثلا انکمپلیټ ده یو مثلا یو مریض دی یو ډاکټر تاسو ورلوستلی دی هغه ډاکټر چې کوم انسټرکشن ورکړی دی هغه داسې تکمیل یا بشپړ انسټرکشن ډاکټر نه دی لیکلی صرف یو څه پوینټونه یې لیکلي چې خپله ډاکټر کې پوهېږي نو دلته د انکمپلیټنس چې دی مثلا دا ډیټا والیډیټي څنګه کړه خطر کې وچه یعنې موږ تاسو سورس کې دلته ټوله موضوع په سورس کې ده یعنې په سورس کې موږ تاسو باید د ډیټا څنګه کړو دا شیان به په نظر کې ونیسو یا مثلا داسې نوټونه موږ تاسو پیدا کړو چې هغه بیخي په مریض پورې اړه نه لري د مریض په فایل کې ښودل شوي تاسو کله چې په ایجوکیشن پروجیکټ کې یو مثال ورکوئ کیدای شي چې په سی پي کې هم ورکوئ ځان مثلا یا ریلایبلیټي ده د ریلایبلیټي ډېره زیاته مهمه ده که تاسو یو نفر وي مثلا 12 پاس وي یو د 9 ټولګي وي یو پوهنتون ویلی بل ماسټر وي او دا د تاسو ډیټا کلیکټرانو په حساب باندې نو د دوی سکیلز طبیعي خبر ده چې فرق یعنې کوم سکیلز چې مثلا ماسټر لري د پوهنتون ولې بیچلر ډیګري چې دی هغه یې نه لري د بیچلر ډیګري ول چې کوم سکیلز هغه د کانسپچوال سکیلز د ټکنیکل سکیلز دی هغه لري مثلا 12 پاس یې نه لري یا 12 پاس یې نه نو کله چې د ډیټا سورس کې موږ تاسو ریلایبلیټي په نظر کې ونه نیسو په مختلفو خلکو باندې چې مختلف سکیلونه لري ډیټا کلیکشن موږ تاسو وکړو نو بیا ډیټا ریلایبلیټي خطر کې وي او د مهم موضوع ده چې په سورس کې موږ تاسو هلته د ډیټا سورس چې کوم یو دی هغه موږ تاسو سم صحیح نه دی پېژندلی نو دا یوه ایشو په حساب باندې که چې موږ تاسو په سورس کې یوه سمه صحیح ډیټا کوالټي کوالټي ډیټا ولرو او متیقن واوسو نو په دې حساب باندې موږ تاسو باید څه وکړو په اول سر کې موږ تاسو باید کوم ټولز چې ډیزاین کوو دا ډېر صحیح او په پوره احتیاط باندې موږ تاسو باید قدمونه واخلو چې هغه ډیزاین بل په دې کې تاسو کلی شئ چې مختلف سټیک هولډران انکلوډ کړئ لکه مثلا تاسو کلی شئ چې یو فورم دی د کمیونټي سره ډک کړي تاسو ټول نه ډکه خبره ده چې تاسو فورم ډیزاین کړی دی لوړ شي د کمیونټي نظر هم
او په هغه کې مختلف سټیک هولډران پروسسینګ کوي چې په دغه ډیټا کې مثلا تاسو بیا ډیسیژن نیسئ ورسره شریک کړئ نو دا ټوله خبرې چې په سورس کې تاسو ډیټا په صحیح شکل باندې بیا جمع کوئ یعنې تاسو مکمل معلومات انفارمیشن وشي کیدای شي ځینې ډیټاګانې ډېر حساسې وي تاسو هغه اخته کوئ په حساب باندې یا مثلا ځینې اضافه کړي ځینې کموالی کې راولئ سورس کې او بل انسترکشن باید موجود وي ډیټا کلیکټر ته لکه ځینې پروسیجرونه دي هغه باید ټول په فورم کې لیکل شوي وي یعنې ګڼ لغت ونه اوسي د مثال په ډول موږ په پروژه کې کار کوو چې د ناحیې وکیلانو ته موږ یو فورم ډیولپ کړی و د ښارواليګانو فورم و دوی به د پروژو نه نظارت کوسی شو په هغه فورم کې مثلا ډېرې داسې نقطې وي چې هغه دوی ته مشخصې نه وي بیا موږ هغه ته لیکلي وي انسترکشن ورته کړی و چې مثلا دا څه معنا لري نو که چېرته هغه انسترکشن نه وي هغه ډیټا د نشي کولی کولای د مشکل سره مخامخ کېدای نو دا ډېره زیاته مهمه ده چې موږ تاسو ډیټا ځانونه د متعرفین کړو په هغه کې سورس کې په سورس کې باید دا شیان په نظر کې ونیسو بل کوم هغه چې دی سټاپ چې موږ تاسو مشخص کړی دی چې هغه ډیټا کلیکشن وکړو تاسو ټوټل نه باید یعنې موږ تاسو کوشش وکړو چې یو ټرینر استفاده کړو یعنې کوم ډیټا کلیکټران چې دي هغو ته مثلا یو ټرینر استفاده کړو چېرته مثلا مختلف ټرینران هغو ته ټرینینګ ورکړو لکه د مثال په ډول لکه ډیجیټل ډیټا کلیکشن ټرینینګ کې مثلا دلته سیاسي کې د یو مثالې سره مخامخ شو لکه نیمروز ته یو ټرینر غلی و کندهار ته بل او لوګر کې مثلا لوګر و نیمروز کې یو ټرینر و کندهار کې بل طبیعي خبره ده چې د سکیلز فرق لري او کوم انسترکشن چې مثلا هغه ډیټا کلیکټرانو ته کړو هغه متفاوت وي کوشش باید وشي چې موږ تاسو یو ټرینر که چېرته امکانات وي هغه باید استفاده کړو نو دا په سورس کې دا یو مهم خبره ده بل اپروپریټ سامپل سایز استفاده کړو سامپل سایز باندې بیا مخکې که چېرته تاسو علاقه‌مندان وئ زه سامپلینګ یو ټرینینګ هم تاسو درکړم چې سامپلینګ څنګه وکړو په څه ډوله دی سامپلینګ څه ګټه لري ځکه استفاده کېږي نو دا هغه شیان دي چې موږ تاسو ډیټا انشور کولی شو په سورس کې الو زما غږ درځي تاسو ته بله شم ادامه ورکړم که 12 بجې شوې بیا کوم بل وخت بحث وکړو شام صاحب دا 12 پورې ادامه ورکړي سامان صحیح ده صحیح ده صحیح ده 12 بجو ادامه ورکړو شام صاحب صحیح ده وبخښنې مو کمپیوټر یوه ستونزه پیدا کړې کله کله جریان یې نیسي چې ښه که قطع شو هم چې مشکل نه وي کوشش به وکړو چې سکرین تاسو ته ښکاري شام صاحب محترم په بخښنې سره والا سکرین نه ښکاري اوس څنګه شو نور ته ښکاري بله شام صاحب ماته شهاب صاحب او شم صاحب ته ښکاري یوسفزی صاحب ښه ښه ډېر تاسو هغه وکړئ څه ورته وایي ریفرش یې کړئ انشاءالله تاسو ته ښکاري په سورس باندې خبرې وشوې همداسې لکه ډیټا منیجمنټ سیستم کې موږ تاسو دوه پروسه چې و هغه کلیکشن و
په کلیکشن کې مثلا موږ تاسو کله چې ډیټا کلیکټ کوو مختلفې ډیټا کلیکشن چې بیا موږ تاسو انټري کوو په سپرشیټو کې مثلا موږ ورته وایو چې په مختلف سافټویرونه دي لکه جاوا سکریپټ او اسکیل کې چې ډیزاین شوي دي چې ته موږ تاسو مانوالي انټري کوو موږ تاسو مثلا انکمپلیټ انټري وکړو نو دا یوه ایشیو ده په دو کې او د ډیټا کلیکشن په وخت کې او بل مثلا انکریپټډ ترانسکریپشن دی مثلا یا مثلا ډیټا په رانګ فیلډ کې موږ تاسو په ډیټابیس کې انټر کوو او یا انکانسیسټنټ انټري کوو مطلب لکه کنسیسټنسي باید ولري یعنی ربط ولري باید مختلف ډیټا کلیکټرانو موږ ته ډیټا کلیکټ کړي موږ تاسو چې کله هغه ډیټا انټري کوو هلته ډیټا انټر کوو هلته ډېر زیات مشکلات وي کاریات وخت خصوصا موږ ته چې کله مثلا اوپنلی ډیکریشن وي تاسو کوالیټی ډیټا مثلا لکه ټکس په شکل باندې چې چې کله تاسو انټري کوئ هلته ډېر زیات تفاوتونه تاسو وینئ نو دا څه ورته وایي د کلیکشن په وخت کې موږ تاسو باید دا شیان په نظر کې ونیسو چې مخکې د نه چې موږ تاسو انټري وکړو په سپرشیټو کې یا په ډیټا ترانسکریپشن کې غلطي ووسي یا مثلا ډیټا په رانګ فیلډ کې موږ تاسو انټر کړو د مثال په ډول باید متیقن اوسو چې په کوالیټي کلیکشن په وخت کې باید موږ تاسو مشخص سټیپونه په کار باندې واچوو تر څو د ده رسم مخامخ نشو مثلا یعنی کله چې ډیټا کلیکټ شوي بیا مثلا چې دې سیستمو کې اول دا ده چې موږ تاسو باید مشخص انسترکشن ولرو د ډیټا کلیکشن په حساب باندې یعنی موږ تاسو په هر ایمني ډپارټمنټ کې کله چې کوډ اف ایتکس یا مثلا انسترکشنونه ډیولپ کړي دا فورم لپاره چې مثلا تاسو دا خپل څه وخت کې کوم وخت کې کولی شئ او هغه ډیټا کلیکټرانو ته په ورکړي ورکړو یا مثلا چې ټرینینګ وکړو دې سره دې ته مشخصه شي موږ ورته وایو چې مثلا دغه نوټونه تاسو ځان سره نوټ کړئ نو یا مثلا کومې نقطې چې دي دغه نو دا شیان انسترکشن چې موږ تاسو ولرو او بل هره ورځ موږ تاسو باید خپله ډیټا چې دی هغه مثلا چک کړو چې کوم پروسیجر پرې دی هغه څه ورته وایي فالو اپ یې کیږي که نه کیږي مثلا هغه مد نظر نیول کیږي که نه کیږي که چېرته مد نظر نه نیول کیږي باید هغه تاسو خپل ډیټا کلیکټرانو ته مثلا ووایئ چې هغه مد نظر ونیسي ما غږ درځي انشاءالله بیخي تاسو اورو شمس صاحب اورم ډېر ښه بله خبره دا ده چې عموما په تاسو ډیټا کلیکشن په وخت کې ډیورینګ اف ډیټا کلیکشن چینج منیجمنټ خپله ځان ته پروسې دي چې تاسو کله چې که چېرته غواړئ چې تاسو چینج منیجمنټ پروسه کې شامل شئ په ارګنایزیشن کې باید تاسو یو ښه سکیلز ولرئ په حساب باندې ځکه هر څوک یې چې اوس مثلا یو نفر په ټیم کې ډېر اکټیویټ وي ورته یې چې مثلا دا به ټیم لیډر کړو په حساب باندې سپوز یو څوک سم کار نشي کولی هغه مثلا ټیم لیډر وي کیدای شي خپلې وظیفې نه واخته کړی شي په چینج منیجمنټ کې نو دا چینج منیجمنټ چې دی بیا خپله ځان ته لکه اډاپټ منیجمنټ ورته یوه اوږده پروسه ده چې دلته صرف ما مسیبه داوري کړې ده چې هدف یې دا شی دی چې اوس مثلا څوک څومره ښه سکیلز ولري هغه په چینج منیجمنټ کې عموما په ګوته کیږي نو چینج منیجمنټ موږ تاسو کله چې په کار باندې وچو چې پوه شو چې موږ تاسو ډیټا کلیکشن صحیح روان دی که نه دی عموما بیا په وضع کې تطبیق وړ دی چې چېرته اوس مثلا ځینې کنسلټنسیانې دي د ټیم لیډرانو انتخاب کړي وي او ډیټا کلیکټران نو په وضع کې ډېر ښه د تطبیق وړ دی دغه پروسه چې موږ تاسو په کار باندې وچو لکه شارټ ټایم اساینمنټونه کې خصوصا چې هم د ډیټا کلیکشن نه مثلا پروسه شروع وي ته
ډیټا انالیسیس، ډیسیمینیشن او ریپورټینګ د دې پورې. نو بیا موږ تاسو چینج مینجمنټ ښه تطبیق کولی شي او په هر ځای کې تطبیق کېږي، خو مطلب مو یو مثال تاسو درکړي. بله خبره دا ده چې موږ تاسو باید پوه شو چې هم ډیټا کلیکشن صحیح شوی دی، انټري و د انالیسیس په وخت کې ټول شیان آماده دي، لکه قلم، کاغذ، کمپیوټر، دا ټول شیان باید تاسو سره موجود واوسي تر څو تاسو یو ښه ډیټا کلیکشن وکړئ. که چېرته تاسو مثلا قلم نه وي، ځینې وختونه کې کاغذ نه وي، فورم هم د ځان سره نه وي وړی، که نه فورم نه وي، نو بیا تاسو کله کولی شئ چې مثلا یو ښه ډیټا کلیکټ کړئ. ټول نه ډېره زیاته مهمه دا ده. یا ټابلیټ مثلا، اوس مثال په ډول که چېرته یو سوشل ورک هر ټابلیټ ځان سره یونیسي، دا ډیټا کلیکشن نشي کولی. بیا که چېرته مثلا دایره هم شي، د ځانه خو ډیټا نشي انټري کولی، که نه. ډېره زیاته مهمه ده چې دا شیان ټول تاسو سره د ډیټا کلیکشن په وخت کې موجود واوسي. او ځینې وختونه چینج مینجمنټ پروسه ډیټا کلیکشن په وخت کې په کار باندې وړل کېږي. همدارنګه موږ تاسو باید هغه کوم انسټرکشنونه چې ورکړي دي هغه باید تعقیب کړو چې ډیټا کلیکټران هغه فالو اپ کوي که نه. مثلا بله حساب چې دی هر فورم باید سپیسیفیک انسټرکشن ولري، په هغه کې ګونګ لغات پاتې نه شي، او دا تر ټولو نه ډېره زیاته مهمه. بله خبره دا ده چې ډیټا کلیکټران باید ښه ټرین واوسي چې څنګه ډیټا کلیکټ کړو. چې تاسو یو ډیټا کلیکټر ټرین نه کړئ، نو هغه نشي کولی چې مثلا ښه ډیټا جمعوري کړو. ځینې وختونه مثلا موږ تاسو ریوایز کوو، سټانډرډ اف اپریشنز SOPs باید یو ټولز ولري، هر ټولز باید دا ولري. او که چېرته ریویژن کې کوم هم باید سټانډرډ اف پروسیجرز تشریح شوي کې. دغه کومه پروسه چې د ما د اوس تاسو ته وویل چې سټانډرډ اف پروسیجرز دا باید کمیونیکیټ شي د ټول ټیمز او ډیټا کلیکټران چې دي هغه باید خبر شي مثلا چې د دوی ټول سټانډرډ او پروسیجرز یا مثلا دا څه شی دي. بله خبره دا ده چې سرچ باید موږ تاسو ولرو په دې پروسه کې. یعنې دا مطلب چې تاسو کولی شئ چې اوس مثلا د یو سایټ ډیټا تاسو ته راغله، کلیکشن تاسو هغه ریویو کوئ، رینډملی چک کوئ چې مثلا کلیکشن صحیح شوی دی که نه دی شوی، که نه. کانټیکټ انسرشن دغه شیان ټول هغه شیان دي چې د ډیټا کلیکشن په وخت کې تاسو سره مرسته کوي چې بیا صحیح ډیټا تاسو جمعوري کړئ. دا پوینټونه باید په نظر کې تاسو ونیسئ. همداسې کلیکشن د کلیکشن نوم مو تاسو ته وویل چې ډیجیټل سیستمو کې خپله کړي، او که معلومه چې تاسو انټري کوئ هغه بیا تاسو کولی شئ چې ډېر دقیق واوسئ تر څو سیم ډیټا د سیم انډیکیټر لاندې تاسو څنګه کوئ هلته ځای په ځای کړي. د کلیکشن په وخت کې هم لکه رینډملی سیمپل ډیټا موږ تاسو هلته ګورو، رینډملی چک کوئ، وریفیکیشن کوو، یا مثلا کوم مشکلات چې ریپورټ شوي دي هغه ډاکومنټ کوو، مثلا هغه تاسو سره مرسته کوي چې د دې سره ټول هغه شریک کړو د کلیکشن په وخت کې. نو دا شو کولیشن باندې ډېر بحث نه کړو، خپله تاسو ته معلومېږي. انالیسیس خو ما تاسو ته ویلی دی چې انالیسیس تخنیکونه چې دي هغه مثلا هر څوک خپل سکیلز لري او د هغو په واسطه باندې دوی خپل انالیسیس بل بله ویل چې دی هغه ریپورټینګ دی. په ریپورټ کې ډیټا چې موږ ترسره کوو باید سینتیسس په ډیټا کې څوک پېژني؟ هلو
برې لکه چې نه ورځي که څنګه شو هسې چې زه یې پرېښیم نو دی تښي اورو شمس صاحب ته غږ راځي اورو ښه ما چې ویده نه شئ په ما خبره وایي سینتیسیس په حساب باندې چی شی مطلب تو کله شي څو نقطې اضافه کړو مخلص صاحب did you hear my sound اورم شمس صاحب اورم خو دې به کوم معلومات نه لرم په دې باره ښه ډېر ښه صحیح شو اگر یې داسې دی په عموم کې مثلا کله چې ډیټا کلیکشن وشي بیا مثلا ټریکي او بیا انالیسیس دی د انالیسیس نه وروسته بیا موږ تاسو مثلا غواړو د ډیټا ډیسیمینیشن وکړو یا مطلب دا ده چې دا ډیټا موږ تاسو شریک کړو د هغو نه مخکې موږ تاسو باید ډیټا کې سینتیسیس وکړو یعنې د انالیسیس نه وروسته بیا سینتیسیس کېږي په دې معنا باندې چې په ریپورټ کې موږ تاسو باید څه شی ریپورټ کړو څه شی ریپورټ نه کړو سینتیز بیا خپله مثلا ځان ته پروسې لري چې شپږ اووه مرحلې دي د هغو سټیپونه باید موږ تاسو مد نظر ونیسو د هغه بیا په مثلا تاسو کله شي چې مثلا څه ورته وایي ریپورټ کوي یا ریپورټ نه کوي بله خبره دا ده چې موږ تاسو غواړو چې ریپورټینګ په وخت کې د ډیټا کوالټي موږ تاسو انشور کړو یو شی دی چې کانفیډنشل شیان باید موږ تاسو په ریپورټ کې شریک نه کړو ځکه چې کانفیډنشل شیان چې دي هغه په ریپورټ کې عموما نه رسي که نه هغه مثلا د ارګنایزیشن خپله مطابق پالیسي ځکه ریپورټ چې دی هغه ته ښودل کېږي پابلیک ته ښودل کېږي مثلا ډفرنټ سټیک هولډر ته ښودل کېږي نو دا شی چې دی مثلا موږ تاسو باید پوه شو چې موږ تاسو مثلا شی ډیسیمینیشن کوو مثلا که شی شریکوو د ارګنایزیشن سره او په ریپورټ کې باید انټیګریټي په نظر کې باید ونیول شي او بله خبره دا ده چې موږ تاسو باید ډیټا ښه ریویو کړو فیډباکونه چې دي مثلا ریزلټ چې دی هغه موږ تاسو شریکوو باید موږ تاسو په هغو کې مکمل آګاهي ولرو نشي کولای چې د ډیټا د ریویو نه او یا د فیډباک د ورکولو نه موږ تاسو ډیټا څنګه کړو ریپورټ کړو یا کانفیډنشل شیان هلته مثلا شریک په ریپورټ کې ځکه ریپورټ کې عموما یو ښه ریزلټ شریکي او منفي ریزلټ هم مثلا نیګیټیو ریزلټ هم شریک کیدای شي خو هغه مثلا موږ اول مثبت شیان ریفلیکټ کوو یعنې داسې نه دی چې موږ تاسو باید ځینې ډېر شیان کانفیډنشل هغه باید په ریپورټ کې شیر نشي صحیح شو چې موږ تاسو د ډیټا کوالټي هغه کوو مثلا انشور کړو د ریپورټینګ په وخت کې او دا مهمې نکتې دي چې د ریپورټ په وخت کې پوره کېږي بله خبره دا ده چې موږ تاسو خپله ډیټا باید وپېژنو خپله ډیټا پېژندل په دوه مطلبونه چې آیا دا ډیټا چې زه ریپورټ کوم مثلا د موږ د ارګنایزیشن سره مثلا دا تطابق لري هغه کوم اکټیویټي چې موږ سرته رسوو د ارګنایزیشن د پالیسۍ مطابق ده که نه ده مثلا او کوم شیان چې موږ تاسو پورته بحث پرې وکړئ هغه په نظر کې نیول شوي دي که نه دي بیا وروسته مثلا ډیټا موږ تاسو یوز کوو د ډیټا مثلا په کوم شکل باندې موږ تاسو استفاده ځای کوو کله چې موږ تاسو دغه ټولې نقطې په نظر کې ونیوئ بیا موږ تاسو د ریپورټینګ په وخت کې ویو چې دا ډیټا مثلا په صحیح شکل باندې دا کوالټي ډیټا ده باید ریپورټ شي د ډیټا کوالټي ریسک چې دی لکه مخکې ما تاسو ته یادواري وکړه چې منیمایز یې کړو ډیټا کوالټي ریسک یو ټکنالوژي ده یعنې موږ تاسو باید اپډیټ سافټویرونه څنګه کړو استفاده وکړو بل خبره دا ده چې کمپیټنس اف پرسنل مثلا ټول سټاف باید مثلا خپل کارونه په سم صحیح شکل باندې موږ تاسو باید سرته ورسو لکه ډیټا لکه رول ریسپانسیبلیټي چارټ باید دلته موږ تاسو ورته وي دولت
بله مشخص وي چې پاس درته ورسوي. او بله خبره دا ده چې د سافټویر څخه باید هر سافټویر چې موږ په ډیټا کلیکشن کې استفاده کوو که د کولیشن په وخت کې وي یا مثلا په انالیسیس کې وي نو هر نفر باید مشخص سافټویر سم بلدتیا ولري په حساب باندې. او بله خبره دا ده چې آډیټ ډاکومنټیشن باید موږ تاسو ولري، یعنې آډیټ ډېر زیات مهم دی. او د ډیټا کوالیټي آډیټ لپاره موږ تاسو چې په ډیټا کوالیټي کې موږ تاسو آډیټ وکړو، لکه آډیټ موږ تاسو ته وایي چې مثلا موږ تاسو ټول سرکار چې دی هغه د مالیاتو سره، یعنې د آډیټ نوم چې کله تاسو څي د لکه مانیټورینګ فوکس په اکټیویټیز باندې کوو، مثلا آډیټ فوکس چې دی هغه په فاینانس باندې دی، ټول فاینانس باندې موږ تاسو کنسنټریشن کوو. نو یو وریفیکیشن دی ډیټا کوالیټي آډیټ کې دغه شیان شامل دي. وریفیکیشن باید موږ تاسو وکړو چې مختلف سیستمونه خلک کار اخلي چې ډیټا څنګه وریفای کړو مثلا، او هغه وریفیکیشن چې موږ تاسو کوو یعنې په هغو باندې چې کوم ریسورسز استفاده شوي دي آډیټ کې په دغو باندې کنسنټریشن کوو، یعنې د هغو د لحاظه ډیټا وریفای کوو. والیډیشن د سیلف اسسمنټونه کوو، ځکه دا بیا یو ځان ته میتود دی که نه، چې کله تاسو ډیټا کوالیټي کوئ د دپاره آډیټ کوئ تاسو کله شي چې د هر یوه نه ګټه واخلئ او بیا ځان ته دا موږ تاسو ډي کیو اې نه ده کړې دلته په سی آی سی کې، ولې د سیټ پروژه کې ډي کیو اې شته، تاسو ډي کیو اې ښایم ښه. کله چې موږ مثلا په فرض کا د سیټ پروژو کې په ټوله کې تاسو مثال 10 انډیکیټر ولرئ یا 6 انډیکیټر ولرئ یا 4 انډیکیټر ولرئ، دا چې دی په دغه کې ډي کیو اې کې ډیټا کوالیټي اسسمنټ کې هر پرفارمنس انډیکیټر لپاره یو مشخص سټانډرډ فورم دی چې تاسو کله چې ډي کیو اې فورم تاسو هغه کې وګورئ، په ګوګل کې سرچ کړئ، هغه د سیټ په هغه کې هغه 15 نقطې چې دي لکه د ډیټا کټاستیک چې موږ اوس تاسو ته تشریح کړئ هغه په نظر کې ونیول. نو خبر دا چې وریفیکیشن کې موضوع ده ډیټا کوالیټي آډیټ کې دا شامل دي. والیډیشن باید موږ تاسو وګورو، سیلف اسسمنټ، انټرنل آډیټ، ایکسټرنل آډیټ. انټرنل آډیټ عموما په ارګنایزیشن کې خپله مشخص څو نفر وي یا یوه اداره وي د انټرنل آډیټ کو، یعنې دی کنټرول کو په مالیاتو باندې او ټول شیان ګوري کوم شی چې مالي سرحد لري. او همدارنګه ایکسټرنل آډیټ خو هغه دی چې اوس مثلا یو تھرډ پارټي ونیول شي، مثلا غواړي سی آی سی آډیټ ترسره کو، هغه بیا خپل مغلی دي. لکه موږ تاسو ډیټا کوالیټي کې آډیټ کولی شو چې هغه بیا انټرنل وي آډیټ یا ایکسټرنل یا سیلف اسسمنټ یا والیډیشن او یا وریفیکیشن. نو د ډي کیو اې پروسې دا دي چې د ده څلور پروسې دي. اول پلان ورته جوړي، په کې ډیټا کوالیټي ټرینینګونه ورکول کي، ډیټا کوالیټي پلان ډیولپ کی، او د آډیټ پلان کې مثلا کنسټرکټ کی. بیا موږ تاسو ډو سیلف ایوالویشن دی او ډیټا انپوټ او رن ایرر لوګز فار ایگزامپل. دا ګورئ د ډي کیو اې پروسس چې دی دا خپله ډېره غټه موضوع ده. ما صرف تاسو د انفارمیشن لپاره اخیستی دی چې دلته تاسو پوه شئ چې مثلا په ډي کیو اې پروسه کې مثلا څه شي کیږي، بیا مثلا یا ډیټا آډیټ کې مثلا څه شي شامل دي کله که تاسو کوم وخت د نامه سره اشنا شئ، او بل چې دی مثلا دلته چیکینګ کی مثلا او اکشن اخیستل کیږي. دا د ډي کیو اې پروسې دي.